د مور به تمه لرله چې اختر کې به خپل زوی وینې. زوی به مې وینم مې نه لیده. هیلې وکړه تږی راته پاتې دی. 400 زیاتر د 400 نه کسان زمونږ او تاسو افغانان، زمونږ او تاسو مسلمان افغانان، زمونږ او تاسو بېوزله بېګناه کسان، ملکي کسان دلته په شهادت ورسېدل او په سلګونه نور دلته زخمیان سو. هر روز مړي کېږي دا څه پیدا کړي؟ ته باندې چا سره سلا ده چې بم خطا کوې؟ ته څنګه ته دوربین ته ناست یې ته چې بم خطا کوې د هغې تیاره دلته راولې ته سهار دقیق تا ته معلومات شته بې ناموسه ته ملکي وژنې ملت دې مجې شو چې حمله به وکړو واخلې پخواني وخت رژیم به تازه کړي جنګ واخلې لور واخلې ته یا الله اکبر منډه کړې پرې. معتادین که بیش از 2000 نفر اینجا تحت معالجه بود و تلفاتی که داریم شب گذشته 800 تقریبا حدود 600 نفر از شهید و زخمی میرسه که 400 چند نفر شهدا یا آمار آخرش ان شاء الله نهایی را خدمت شما عرض میکنیم بعد از اینکه عملیات نهایی شود. پرون 1201 کسه امار اشپزخانې ته تللی و د مریضانو چې یعنې ډوډۍ باید ورکړل شي خو یو وخت دغه 9 نه 10 دقیقې تېرې ولې موږ همالته ګزمه کې تاوېدلو چې تیاره را دوره شوله چې ګورو غرض غروز شروع شو. دا هیڅ کوم نظامي ادرس نه ده بلکې دا د معتادینو د درملنې روغتون ده او هغه مظلوم قشر چې د ژوند د هوساینې په نیت دلته راوړل سوي ول او خصوصا د هغه کیم ده چې دلته د لومړنۍ روغتیایي مرستو لپاره راوړل کېږي. تاسو وینئ چې دا د حملې هغه قرار ګرځېدلی او دلته چې څومره معتادین او هیوادوال ول هغه ټول شهیدان او ټپیان شوي. خبريالانو ته اجازه ورکړل چې سفیر دی راوستل سي دلته دی وګرځوي د اوس د پاکستان سفیر دلته په ساحه کې ستا را دی وستل سي دلته د په کش کېدلو باندې راوستل سي دغه ساحه کې دی وګوري چې دلته څوک شهیدان سوي دا نظامی ځای ده که ملکي ځای ده ورته معلومه بسي دا مطلق ملکي ځای ده او شهیدان ټول ملکیان دي هغه ټول مریضان دي هغه مظلوم خلک دي. یا مثل جنجال فلسطین ما را طی کنید با سنگ پلق ما حال کفر می جنگد. ما غیرت نداریم؟ غیرت داریم، اتفاق نداریم، اما که با دست الله اکبر میگید. ایل ما د غاړي نه پکه ما ورته پیدا کول اول خدای دویم ما ورته پیدا کول د شیشه وکړه 50 روپۍ به غوښتلې شیشه یې وکړه. تا به کورونه کې کار مار او موږ به ورته کار کوو دته به پیدا کول. السلام علیکم. ستړي مه شئ. نن مو زړه خفه ده، زړه مو غمجن ده، زړه مو د درد نه ډک ده. شاته تصویر دوستانو تاسو وینئ چې دا ځای په کوم حالت ده. نن هغه ورځ ده چې دلته کسان اوسېدل چې هغوی د دې امید لرو چې ښه به سي له خیره سره او د دې اختر شپې ورځې خپلو کورنیو سره تېرې کړي، خپلو اولادونو سره تېر کړي، خپلو مندو سره تېر کړي. مندې په تمه وي چې زموږ زامن راځي، اولادونه په تمه وو چې زموږ پلار راځي او داسې ورونه پلار ټول په تمه وو چې زموږ اولاد به راسي. خو دا اختر یې ورته په غم که، دا اختر یې ورته هسې اختر جوړ کړه چې په ژوند کې به یې یاده نه اوسي. دلته 400 زیاتر د 400 نه کسان زموږ او تاسو افغانان، زموږ او تاسو مسلمان افغانان
زموږ او تاسو بېوزله بېګناه کسان ملکي کسان دلته په شهادت ورسېدل او په سلګونه نور دلته زخمیان سو. دا 400 دا عادت نه ده، دا کسان دي، دوی ژوند لرو ده، دوی کور لرو ده، دوی اولادونه لرو ده، خو متاسفانه بدبختانه نن دوی په داسې حال ورسېدل. هغه هیلې چې لرودلې هغه له منځه لاړې. دا تصویر تاسو وینئ چې څومره د غمه ډک ده. زه خو بیخي یعنې غږېدی نه سم چې په دې وضعیت باندې دا زمونږ وینو. دا راوړل سوي اوس دوی ته به نوی ژوند ورکړو کېږي، خو د پاکستان د پوځ لخوا، پاکستان مزدور پوځ لخوا دا په داسې حالت ورسېد. دوی څه ګناه وه؟ دوی څه مشکل لرود چې نن په داسې حالت ورسېده؟ ولې نړیوال غلی دي؟ دوستانو تصویر تاسو وګورئ، د درد نه ډک صحنه ده. وضعیت تاسو وګورئ، دلته ټول دا چې وینئ دا کوټې دا ټول همدلته کسان اوسېدل، شپه ورځ ژوند کوه او د دې تمه یې لرله چې یو ښه راتلونکی به ولري. څومره امیدونه به وو، شاید زنګ ورته راغلی چې اختر ته پلارجانه زیاتره خو دلته وو، تا ته مې کالي کړي دي یا ما ته به څه شی اخلي. مګم اوس هغه غوښتنې له منځه ولاړې. الله پاک دې دوی شهادت خپل دربار کې قبول کړي او دا دښمن چې افغانستان په داسې حالت ورسوه. او نن د مبارکې روزې میاشت تاسو وګورئ، اختر شپې ورځو ته وګورئ چې دې حالت ته زموږ او تاسو افغانان ورسول. الله پاک دې تباه او برباد کړي. دوستانو له دې نه تاسو ته موږ تصویرونه لرو، له موږ سره اوسېږئ او په دې هیله چې د دې زخمیانو ته دعا وکوئ چې هغوی له خیره سره جوړ شي او د شهیدانو ته د جنت الفردوس نصیب شي. مسرور بخیر څنګه یې؟ جوړ صدیقه ده. نوم دې څه ده؟ زما نوم نثار احمد ده. یو تن جوړ شوی مریض د ابن سینا زربستریزه روغتون. ښه دلته ته مریض وې؟ ښه اوس څه کار کوې دلته؟ اوس رضاکار پیس راغلی یم، وخت مې پوره شوی خو اوس رضاکار یم، خدمت د دې نورو مریضانو کوو او دا ټاورونه ساتو. دې کمپ باره کې به تاسو معلومات لرئ؟ دلته څوک اوسېدل؟ دا کمپ د کمپ امید په نوم و، د وزارت داخلي د خوا سپورټېده او دلته هغه مریضان هغه متعدین راوړل کېدل چې کوم جمعواري راوستل او پرده کې نیول هغه دلته راوستل. 2000 بستریز روغتون و، خو دې وخت کې څه نن پرون چې دوشنبه ولا څه رخصت شول، یو 14 پرون 1201 کسه امار اشپزخانې ته تللی وو د مریضانو چې یعنې ډوډۍ باید ورکړل شي. خو یو وخت دغه 9 نه 20 دقیقې تېرې ولې موږ همالته ګزمه کې تاویدلو چې تیاره را دوره شوله چې ګورو غرض غروز شروع شو. دلته ما وو، د ما ورور هم دلته وو. ما د ورور دپاره ما رامنډه کړم، هلته ورسه دغه کانټینرو کې ویني دې کانټینرو کې زه راغلم د هغه دپاره یو وخت چې ګورم دلته کانټینرو کې څوک نشته چې اخوا سالون نه چیغې راځي چې ګورو یو بم په سالون لیدلی و، یو په دې کانټینر ولیدلی و، یو په دې ولیدلی و. دلته خو خیر دا چې ول جزایانو له جنګونه چې کول دا خو یو ژوندی نه پاتې، ټول سوي دي او ټول مریضان ټول معتادین، یو نظامي پکې نه یو کارمند پکې، ټول همدا مریضان مسکینان د 4 ولایتو. سالون ته چې لاړو په سالون کې د دې نه بدالو ټول چت پرې رالولی زیاترو زارې چوېدلې ولې 400 کس یو سالون کې ول، 15 نفره تامخانې ول، نور دا ماشومان کور دا زیرسن چې ورته وایي دا ماشومان دا هم یو ژوندی نه پاتې. یعنې ته دا ومنه چې تر 4 بجو پورې ما خپله میډیا سره مې خبرې هم کړي، کاسې هم راغلې ده چې دا مریض موږ مړي راښکل 2 نفره تقریبا زخمیان ما په خپل لاس، نور ټول شهیدان. سالون بسته ختم، شاته تامخانې رضاکاران ختم، دا د کانټینرو کې چې کوم نفر ول دا ختم و، ډېر تلفات یې اړولی و. ستاسو ورور؟ زما ورور شکر ژوندی وتی و، هغه تللی و، هغه جوړ وتی و. یعنې دلته ټول هغه کسان اوسېدل چې دوی نیږه بېکوره، هغه بېکوره چې ولایتو کې کورونه و یا په ایران کې کورونه و، او دلته په دې کلیو بانډو کې یا په ښار کې اوسېدل معتاد ول، هغه دوی راټولول دې کم کې درملنه کوله.
هغه ټول د مریضانو یو هم یعنی که ووایي چې نظامي نه نظام مخکې وله نظامي اډه خو فلحال ټول ملکیان ټول د مریضان مسکینان ول او د هر ولایت دا اوس دروازه کې اول د پیوازان راغلي موږ د شرم ورسره کتی نه شو چې ورته ووایو ځکه ټول سوي زیاتره وو نه معلومېدل جسدونه دلته خو ته دوی منځ کې وې و دې خبرې به تا اورېدلې اختر ته به ډېر خوشحاله و یعنې پرون داسې حال و تر 9 بجو پورې نه 8 پورې و 8 پورې فورمونه د خلکو په لاس کې ول چې خپل مریضان ښکل او دلته یو د خوشحالۍ ورځ وه پرون داسې د خوشحالۍ ورځ چې دوشنبهیي کمیسیون راته دا کوم چې وخت پوره شوی و هغه یې ښکل هغه مسکینانو باندې داسې غم شو چې تنها دوی باندې چې په ټول افغانستان باندې غم تیر کړ او موږ دغې ته حیران چې پاکستان ته ګوره کش که امریکا و اسرائیل وی موږ ویلو چې یهودان دي دا خو موږ ته د ورور خطاب کوي بیا مسلمانان دي بیا داسې کار کوي خو د دولت نه دغه هیله لرو چې بیا موږ ته راکړي سلا بیا خپله پسې وروځو هغوی په دې پوهېدل که دا خلک جوړ شي د اول برید په موږ کوي د دې دپاره هم دا ځای بمبار کړ کنې هلته خو هېڅ نظامي ساحه نه ده تاسو خپله کتی شئ ګوره دا ټول وطاقونه ټول مریضان یو هم پکې نظامي کس نه و نظامي کسانو کارول کې و دلته نه و کارمندان هم دلته نه و عاجل شوبه هغه ده دا مخکې ده دلته مریضان دلته هم نظامیان نه ول نه د دولتي کارمندانو چې موږ ویلي وه چې زوله دولتیان یې په نښه کړي دي ټول دا متعدین مسکینان یې په نښه کړي او ټول زیات یعنې 80% شهیدان شول خبر ته تا ډېره ضروري او یوه درته ویلي هغه اوس شهید شوی ده چې د کومه په یاد دی ده یګانه خبره ما چې ډېر ضروري او که نه خوب مې هم نه ده کړی هغه دغه و چې و کور ته مې بوځئ یو مریض و چې دا ګاډر پې ولیدلی و موږ را کشکوګه و آخري سلګۍ وه دغه نه یې وویل یا کور ته مې بوځئ دې زه ډېر مایوسه کړم بس الله پاک دې شهیدانو ته جنت نصیب امین الهي امین د خدای ښه کړي او دا دښمن د خدای تباه کړي الهي امین واقعا د درد صحنه ډېره دا خو تاسو چې بېګا لیدلي وی دا حالات دا چیغې م لیدلي وی دا شهیدانو دا زخمیانو لیدلي وی بیا هغه وخت به یې خوند کړی و تاسو بیا م لیدلي و چې ته خپله دردېدلې ژړلې دې که نه اوس خو بس څه وکړو خدای دې ورحمېږي مننه تاسو مننه دوستانو چې له موږ سره راسئ وضعیت تاسو وینئ دوستای عزیز بازم خوش آمدین این موقعیت شما ببینین فعلا هم دیگه دود و آتش تالی مانده کالا را شما میبینین دوستان کسایی بودن که شاید به نظر معلوم میشه که کالا شسته شده و در تناب انداخته شده تو معلوم میشه چون یک جای است و یا شاید آمادگی رفتن نداشتن چون تصمیم داشتن مسئولین یا جور شده بودن یا برن به خانه خود و ببینین که به کدام وضعیت است یعنی خیلی یک بوی تیز است اینجا یعنی استاد شده نمیشه واقعا تصویر بسیار دردناک است حالت بسیار زیاد پر از غم و درد یا کسایی بودن که یا میرفتن عید میکردن اما عید به غم تبدیل شد و فامیلایشان که منتظر بودن اولادای ما به فعلا یار نیست کسایی هستند که حتی بیخی سوختن و گفتن میشه که شو بسیار یک وضعیت خراب بود با ما باشین دوست عزیز در آخر هم شما دیدین که مرکز معتادین که بیش از 2000 نفر اینجا تحت معالجه بود و تلفاتی که داریم شب گذشته 800 تقریبا حدود 600 نفر از شهید و زخمی میرسه که 400 چند نفر شهدا یا آمار آخرش ان شاء الله نهایی را خدمت شما عرض میکنیم بعد از اینکه عملیات نهایی شود دقایق بعدی ان شاء الله و زخمی هم تقریبا در حدود 260 نفر زخمی هم داریم و تیمای صحی و سایر تیمایی که اینجا میبینین امارات اسلامی افغانستان مکلف ساخته امر که زخمی ها را به خاطر معالجه به مراکز صحی برسانند و اطفائیه به خاطر آمده که حریق کنترل کنند. یعنی اینا مردم ملکی و شفاخانه معتادین را هدف حمله قرار داد. آیا صدای از طرف جهانیان هم تا حال بلند شده؟ بعضی آدرس ها ما میبینیم که اونا را محکوم کرده ولی مظلومیت افغانا و این وحشت رژیم نظامی پاکستان که بر مسلمان ها و در ماه مبارک رمضان کرده از همه کشورهای اسلامی و آدرس های رسمی و مخصوصا نهادهای بین‌المللی خواهشمند هستیم که اینا را به شدترین نوع محکومیت اینا را محکوم بداره و اینا را به پاسخگویی حاضر کنند که امارات اسلامی افغانستان همیشه با اینا تعامل کرده و اینا همیشه
تجاوز کرده و افغانان متوجه باشند که به خاطر انتقام ما عملیات‌های تعرضی در نقاط فرضی و سرحدات داشتیم که دشمن طوری جواب دادیم که انشاءالله در عبرت برشان باشه و در آینده خواهیم داشت. چرا همیشه غیر نظامیان اینا مورد هدف قرار طبعا حملات یک حلقه خاص نظامی اداره پاکستان است که اینا همیشه غیر نظامی ها و ملکی را هدف قرار داده و هدف از یا طبعا اهداف خود دارن که دشمنی با افغان‌ها داره، به اسلام داره. کسی که ورزش های اسلامی اندکترین نوع تعامل داشته باشه این حملات را قابل توجیه نمیدانه. و قسمی که وزیر صاحب دفاع امارت اسلامی افغانستان گفت اگر کابل را ناامن بسازیم ما اسلام آباد را ناامن خود ساختیم، چون این اتفاق خود است. امارت همیشه کوششی بوده که با همسایه تعامل خوب کنه و منطقه امن باشه. یکی ما الحمدلله رسالت خود را در قسمت امنیت ادا کردیم در منطقه به سطح منطقه، ولی کسایی که میخواد که منطقه را ناامن بکنه اهداف شوم خود دارن. ما انشالله که به اونا پاسخهای دندان شکن که براشان عبرت بوده، تلفات بسیار زیادی داشته، انتقام افغانا را هم گرفتیم و براشان نشان دادیم که دفاع از حقوق افغانا مسئولیت امارت اسلامی افغانستان بوده. تشکر. ګران لیدونکو بګراوند کې ستاسو ویني دلته هم هغه کسانو هغه مریضانو چې دلته به ناست او دا بم اچولو په وخت کې یعنې دلته هم بم اچول سوی ده او دا چت ټول په همدوی ناست زیاته تر اوسه ویل کېږي اوس هم مریضان یا شهیدان دلته د خاورو لاندې دي او تر اوسه جسدونه یې راویستل سوي نه دي درګرده لګیا دي مسؤلین لګیا دي او دلته دوی هغه مړي جسدونه راباسي. واقعا چې تصویر هر خوا ګورې یو ویر ده، یو غم ده، یو درد ده. دوستانو تاسو تصویرونه وګورئ. مور ستړی مشه. خیر دې السلام علیکم ټول است خیر خو یې جوړې په خیر دغه مې زوی معتاد و کم په امید کې مې بستر کړ. پاکستان یې تباه او برباد چې بمبارې پرې وکړه. کورم چیرې ده مورې؟ کور مې قصبه کې. ښه دا زوی دې مشر و کشر؟ زوی مې مشر د کاله سرپرست. ښه څو زامن لرې؟ یو زوی بل لرم هغه هم دې کار هم دې قسمه دلته پروت. د زوی دې څه کار کوو؟ نه ما ته پنځه ګل نه ده راوړی، پنځه ګل او درې بچیان دي، درې هلکان دي یوه نجلۍ ده. اوس څه خبر راغلی چې څنګه؟ نه خبر یې نه دی راغلی. ښه خبر یې نه دی راغلی خپل اولاد پسې؟ خپل اولاد پسې راغلی، سبا یې چې راغلی. څه وخت خبره سوله ده؟ د سبا یې خبره شوه. چا درته وویلې؟ مالته کور کلي راته ویلې چې کم په امید باندې بمبار کړی. دلته چې څونه وخت دلته وو؟ دلته 15 شپې وو. ښه د 15 شپو کې ورته راغلی؟ نه هم راغلی. ښه لږ اعصابي وو، ما سره یې جنګړې کولې، اعصابي وو لږ. ښه او داسې ډېره خبره تا په یادېږي کمې دغه دا شمېر درته په یادېږي چې دا ښه یې راسره کړي یا یې بد راسره کړي، دا مې غون په یادېږي. پلار یې ژوندی ده؟ نه پلار یې مړ. ښه پلار یې مړ. انشاءالله مورجانه دې خوښي غږ واوري او جوړي. خدای پاک دې تاسو ته خیر درکړي، خدای دې ټول مسلمانان د دې جنګونو د دې پاکستان نه وساتي، خدای پاک دې روغ صورت ټولو ته ورکړي. ګران لیدونکو تاسو وګورئ د دې یعنې ما د غاړې و نفقه ما ورته پیدا کول، اول خدای دویم ما ورته پیدا کول. د شیشه وکړه 50 روپۍ به یې غوښتلې، شیشه یې وکړه. تا به کورونو کې کار مار کوو؟ او موږ به ورته کار کوو، دته به هم پیدا کول. اولادونه یې څونه دي؟ اولاد یې وړکی دی، یو یې دغونه دی، دې نه یې بل وړکی دی، درې زامن دي، یوه یې ځوانه جانه ښځه. ګران لیدونکو تاسو د دې مور اوښکې وګورئ، یو د دې مور اوښکې دې اخ به الله پاک نه اوري. تاسو وایي تباه به سي په دې که دې اوښ ازار واخیسته په دې روزې میاشت کې دې مور به تمه لرله چې اختر کې به خپل زوی وینې. زوی به مې وینم هم مې نه لیده. هیلې وکړه تږی راته باندې بس مورجانې څه چې تقدیر کې هغه به ورسېده. بس انشاءالله چې خوښۍ غږ واوري. خدای دې وایم کم په امید کې وو.
زه به یې څنګه کوم که ته به یې څنګه کوم سړي زړه تیکه تیکه سي دوستانو دې نه نور درد او بد حالت هېڅ نشته دا دغسې مورګانو 400 نه زیاته مورګانو ازار یې واخیست هلته مندې دي زامن دي اولادونه دي مورجانه الله پاک دې زړه صبر درکړي. ټولو ته دې خدای ورکړي ټولو ته دې خدای الله پاک چې موږ ته شی راکړي د هغه څه چې رضا یې دی نه څه چې رضا یې ده ته خدای ورکړه ده ته خدای شهیدګي ورکړه ټول دې خدای وساتي ټول مسلمانان دې خدای وساتي دعا به کوو دعا زمونږ دعا دې درسره ملګري زمونږ دعا دې درسره ملګري ټول مسلمانان دي خدای د کافرو نه وساتي دا کار د کافرو د مسلمان خو داسې کار نه کوي دا روزه میاشت او د دې روژې میاشت کافرو دا کار وکړه بس الله پاک زړه صبر درکړي. تاسې نیم خدای خپل امان کې وساتي آمین زمونږ دعا دې درسره ملګري زمونږ دعا دې درسره ملګري بس دوستانو څه ویل نه لرو قبلا بهتان گفتیم که اینی موقعی است در اینجا یک بم انداخته شده و اینی چت مکمل پایین شیشته که فعلا هم مسئولین سرمیاشت یا در حالت ازی است که جسدا را میپالند تا حالی هم زیر خاک بعد جسدا مانده واقعا که تصویر ما میبینیم یک حالت بسیار دردآور است اینی میشه کلگی میگه شیشتویکی بود خب از این هیچ کس میگه زنده نبرد واقعا حالت بسیار دردناک است ما هر طرف که میبینیم درد و غم و حتی گپای خودم از یادم میبینیم چی بگویم یعنی هیچ قدر ظلم یک ملک اسلامی اگر باشه این بالای مسلمانای قدر ظلم میکنه شما تصویر رو ببینید دوست عزیز ګرانو که بیا هم ښه راغلاست موږ سره د سره میاشت محترم ویان عبدالقدیم ابرار صاحب ولاړ ده ابرار صاحب ستړي مستي مننه ډېر به ستړي یاستئ طبعا داسې یو لویه غمیزه ده چې د هیواد د مظلوم قشر دلته اجساد سوځېدلي دي د وروستۍ پېښې په اړه معلومات ورکړئ تاسو بسم الله الرحمن الرحیم د افغاني سرې میاشتې ټولنه د یو ملي بشرپاله او خپلواکه ټولنه ده د انساني کرامت د ساتنې او درناوي په موخه رامنځته شوې ده له بېګني برید وروسته د افغاني سرې میاشتې ټولنې د ژغورنې ټیمونه دمګړی هم لاس په کار دي دغو مظلومو معتادینو او د معتادینو د درملنې په روغتون کې یو دمګړی او دوی لاس په کار دي تر څو د شهیدانو اجساد انتقال کړي کره تعداد معلوم ده څومره تعداد شهیدان شوي څومره زخمیان دي عموم کې باید ووایم چې په سلګونو تنه هیوادوال هغه شهیدان شوي او زخمیان دي دلته نظامی کسان و تاسو خو په عملا ول دا هیڅ کوم نظامی ادرس نه ده بلکې دا د معتادینو د درملنې روغتون ده او هغه مظلوم قشر چې د ژوند د هوساینې په نیت دلته راوړل سوي ول او خصوصا د هغه کیم ده چې دلته د لومړنۍ روغتیایي مرستو لپاره راوړل کیږي تاسو وینئ چې دا د حملې هغه قرار ګرځېدلی او دلته چې څومره معتادین او هیوادوال ول هغه ټول شهیدان او ټپیان شوي د تاسو خو دې پېښې نه بېګانه راغلي یاستئ دلته تاسو هغه ډېر حالت چې تاسو دردوي د بېګانه تر اوسه پورې او سترګو نه نه کېږي هغه کوم حالت نو بېګا البته زه لږ وروسته راغلی یم ساحې ته د موږ د ژغورنې ټیمونه او همداراز د روغتیا ټیمونه هغه ساحې ته رسېدلي دي هغه چې افغانان د تاریخ په اوږدو کې له دردونو سره بلد خلک دي نو دا یو د ټولو منل شوي اصولو خلاف او د بشري حقوقو خلاف داسې یو فاجعه رامنځته شوې چې نجیب رادیون کې ده او تاسو دا وضعیت خپله وینئ عملا چې دلته د دې معتادینو هغه غوښې سوځول شوي او دلته په باروتو باندې دوی سوځل شوي دي څومره دلته چې مریضان هغه ټول شهیدان
تر اوسه پورې تاسو خو سره میاشت خو همیشه داسې حادثو کې دوی لومړیتوب لري داسې غمیزه پیښه تاسو تر اوسه لیدلې وه؟ نو زه چې له کوم وخت نه د ادارې ته راغلی وم البته تر دې وړاندې هغه د کونړ زلزله وه چې هغه هم یو لویه غمیزه وه هیوادوالو ته خو دا چې د انسانانو اجساد چې بشریت ته هغه نه و سوځول شوي او هغه دلته بیا داسې یو څوک چې د درملنې په موخه راوړل شوي او د هغوی جسدونه سوځول شوي د وطنوال پیس کومو ټکو تاسو غندئ دا پیښه؟ نو د افغان اسلامي میاشتې ټولنه ملي او بېطرفه ټولنه ده لهذا د انساني کرامت د ساتنې او درناوي په موخه رامنځته شوې ده. ډېره مننه. په وروستیو کې تاسو مصروف یاستئ څه ویل لرئ کوم خدمت کوئ؟ خدمت الله پاک دې تاسو ته مجد کې الله پاک دې شهادت الله ټول شهیدان شاد کړي. دا خبره پکې راوړئ تاسو. لومړی باید ووایم چې ټولو هغه شهیدانو کورنیو ته د افغان اسلامي میاشتې ټولنې له طرفه وکالتا د دوی شهیدانو کورنیو ته هغه تسلیت مراتب وړاندې کوو او زخمیانو ته د عاجلې شفا غوښتونکي یو. سلامت اوسئ. ډېره مننه تاسو. مننه دوستانو ستړي دمه کومک سره وکړئ. ګران لیدونکو دا چپرکټونه چې تاسو وینئ دلته هغه مریضان په خواږه خوب به دوی پراته و ویده به دا بله ساحه ده نو نن دا کسان آباد ویده سو یعنې تاسو تصویر وینئ د دوی کمپلې دوی ځای دوی بالښت دا ټول پراته دي د چا پټي ځوړنده و بس دا هغه ساحه وه چې دوی به دلته هم دا اتاقونه و دوی به پراته و اوس نسته ده یعنې مظلوم ملت بېګناه کسانو دلته هېڅ نظامي لیدل کېږي نه هېڅ نښه د نظامي دلته لیدل کېږي نه نو ولې داسې ظلم ولې دومره ظلم بس دردونکی حالت ته وقت دلته ګورئ دوستانو تاسو دا څپلۍ وړاندې تصویر به تاسو ته ښکاره کړم دوستانو دلته وګورئ دوستانو یعنې دا ځای تاسو وګورئ چپرکټونه دي او ونې په کوم حالت رسېدلي بس خبرې کول داسې حالت کې واقعا ډېره سخته ده دردونکی حالت ده دلته دوستانو تاسو وګورئ تسبو ته وګورئ ساعت او دا به عینکې او عینکې به یې کېښودلې او دلته وګورئ دوستانو خوراک شی دا بچا راوړي بس روزه ماتې کې به یې خوړه سنځلي دي یعنې واقعا درد حالت او دې ګمنځ باندې به یې بس خپل ګیر او ښایسته ویښتان ګمنځول خو اوس نسته اوایس صاحب ستړي مه سئ. مننه خیر اوسئ خدای پاک مو ښه لري. سلامت اوسئ. اوایس صاحب د وروستۍ پیښې په اړه تاسو راغلی نږدې نه ولده که معلومات ورکړئ. نو بیګانۍ پیښه کې چې کوم کسان شهیدان سوي دي او دلته دغه د ټول ارګانونو خلک ستا ده د بینالمللي مؤسساتو خلک ستا ده دا یو ملکي ځای ده مطلق ملکي ځای ده او دلته د ټول افغانستان د امارت له راتګ سره چې دلته کوم معتادین په افغانستان کې ول هغه دلته راجمع سول او امارت دا داسې یو نادر خدمت وکړ چې د افغانستان په تاریخ کې چا نه و کړی نو هغه بیچارهګان مظلومان خلک دلته راجمع کړل سول او بیا په دغه ځای باندې بیخي دا بم په دغه ساحه باندې لګېدلی دا تاسې مخکې ولیده دا د بم ساحه ده ټول خلک ملکیان دي دلته د سرې میاشتې مسؤلین سره چې مخ بغه وکړه صحت عامې ولا سره بعضې نورو سره هغوی وایي چې تقریبا 400 کسان تر اوسه پورې چې دي په دغه ساحه کې ول شهیدان دي لا تر اوسه دقیق سړی نسي ویلی کېدای سي هغه ډېر پورته لاړ سي
دا اوس هم تاسې ولیده چې هغه ساحه کې د کرنګ هغه پورته کاو کېدای شي شهیدان راوځي لږ مخکې هغه جینه بل شهید راوویسته نو خلک ټول مطلق دا سیمه بیخي مطلق هغه د هر څوک چې راځي خبریالان راځي نړیوال خبریالان راځي دا ساحه دې وکتل سي هغه د طاغوت د نظام خبریالانو ته اجازه ورکړل سي سفیر دې راوستل سي دلته دې وګرځوي د اوس د پاکستان سفیر دلته په ساحه کې ستا را دې وستل سي دلته داسې د په کش کېدلو باندې راوستل سي دغه ساحه کې دې وګوري چې دلته څوک شهیدان سوي دا نظامي ځای ده که ملکي ځای ده ورته معلومه به سي دا مطلق ملکي ځای ده او شهیدان ټول ملکیان دي او هغه ټول مریضان دي هغه مظلوم خلک دي انشاءالله د دغه مظلومانو به الله ضرور اوري او الله عز وجل به د دغه شهیدانو د وینو په برکت باندې بیا دې موږ فتح انشاءالله نصیب کړي مولانا مولوي صاحب محترم روزې میاشت ده روزې مبارکه میاشت د رحمت میاشت ده په داسې میاشت کې داسې بمبارول بیا هغه ملکي کسان تاسو څنګه خو یو څوک چې غلام وي ټول عمر یې غلامي کړې وي او د طاغوت ملګری پاتې سوی نو هغوی خو همدغه کړنې دي ټول عمر یې همدغه کارونه کړي دي هغوی نه ختم هېڅکله سړی نسي درلودلی نسي نو هغه خو همدې دپاره ناست چې جوړ سوي دي همدغه دپاره دي چې د مسلمانانو وینې توی کړي په وروستیو کې مولوي صاحب تاسو څه ویل لرئ نو افغانان ورونو موږ تاسې له دې سره بلد یو دغسې پیښو سره بلد یو صحیح ده دا چې دلته شهیدان سوي کورنیو خپلوانو دوستانو ټولو ته موږ د الله عز وجل نه جنت الفردوس غواړو مقاومت درنه غواړو صبر درنه غواړو موږ صابر او د عزم خلک یو انشاءالله ټول عمر موږ داسې مظلومیتونو سره مخ سوي یو کله چې موږ د مظلومیت سره مخ سوي یو بیا مونږ انقلابونه شروع کړي دي الله عز وجل بیا د مونږ کامیابۍ نصیب کړي ټول ملت افغانستان ته وایم چې هېڅ کله تاسې مورال له لاسه ورنه کوي دغسې شهیدان د مونږ د تقریبا د 40 کاله دغسې هغه سره مخ سوي یو د مونږ دغه حالت چې اوس افغانان دي یو ښه حالت و ان افغانانو ته یو ښه هغه درلوده چې افغانان انشاءالله راټوکېږي او افغانان به راپورته کېږي دا خلکو نه راباندې لورېده ځکه دا کار وسو نو هېڅ کله تاسې مقاومت له لاسه مه ورکوئ صبر وکئ الله عز وجل له موږ سره د ټول ملت له موږ سره ځکه دغه ساحه کې چې تاسې وینئ رضاکاران راغلي دي بیخي ډېر مخلوق راغلی هر څوک راغلي دي نو انشاءالله ملت ته مې همدغه هغه ده چې ناصبري باید موږ ونه کړو دای مو خل سلامت دای مو سره الله مو دوستای عزیز ببینید یک امی کسایی که دیگه بودن بعضی چیزهای نوشته کرده ببینین میگه درد و رنج زندگی جز تحمل چاره نیست این شکست تلخ را مردانوار خواهد کشید چیزایی است که یک چیز دیگه که نوشته کرده ببینین ای مردشوی بناز بشوی که در دنیا غم جای درد نشه می تکسیز نوشته کرده خب متن است یادگاری احمد شاه و نقیب الله چیزایی است که یا نوشته کردم دوستایی جا ببینین فضایل سورت یاسین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است هر کسی در ابتدای روز سوره یاسین را بخواند حاجات تمام روزی او برآورده خواهد شد ببینین توته شده یاسین شریف قرآن یعنی یا اینقدر ظالم بودن که بالای مسلمانان بالای قرآن بالای مسجد بالای هیچ چیز رحم نکردن این هم توتایش که در اینجا میبینین شما سورت یاسین یعنی ما با این قسم ملکی که خود نام خدا اسلامی مانده مسلمان گفته میتونیم سانو بیا هم خراغ لاست بیرون دی دغه روغتون نه راووتلو دلته نو ټول منتظر دي خپل هغه دوستان خپل آزادي فامیل چې دننه و بس د چا به بس څوک شهادت رسیدلی دي څوک زخمیان دي خو څوک خبر نه دي چې حالت څنګه ده دننه خو دوی منتظر دي هغه حالت یو ورور ته موږ څنګه ولا ورور څنګه السلام علیکم سلامت اوسه نوم دې شه ده رحیم دار څنګه راغلی ته دلته مې ورور بستر دا او بیگانه په دې سړک تاویږو پته نه لګیږي چې شهید دا زوندای دا مړ دا زخمی دا سالاتو کې کوم څه چیرته کورنم چیرې دي پولیس چرخی کې کورنم دي څومره کې دلته بسترو لس ورځې کېږي 15 ورځې چې راوسته اوس څه معلومات څه وای دا هېڅ معلومات نه کېږي
څه ویل لري د حادثې په اړه؟ ویل دا لرمه چې بس چې دوی دې عاجزانو خلکو سره څه کار لري، ولې دوی څه ګناه کړې وه. دا غریب خلک دې راغلي دي چې خپل ځان تداوی لپاره، هغه بس داسې حادثه ورسره وشي. بس دغه ویل دي چې الله دې بس نیکو هدایت ورته وکړي، پوه شو. شهیدان دې الله وبخښي، زخمیانو ته دې الله جله شفا ورکړي، او مونږ ورور دې خدای روغ سلامت په خیر را باندې وي. ورور دې ماشومان لرودل؟ 4 ماشومان. ښه، د څومره وخت کېږي په دې مرض باندې ګرفتار؟ 3 کاله 4 کاله. 4 کاله؟ ښه، بیا نو تداوي ته راوست؟ تاسو خپله راوستل؟ و موږ خپله راوست تداوي. او خبر نه وي ذاتمن څونه وخت دلته تداوي کوي پې؟ دلته 3 میاشتې هم پې کوي، 40 شپې هم پې کوي، چې خپله یې ورولې 40 شپې کوي، چې هغوی ونیسي بیا 3 میاشتې کوي. ښه، اوس نو تاسو راوستی چې دا تداوي شي، له خیره کور ته یې بوځي خپل ماشومان؟ او له خیره کور ته یې بوځي خپل ماشومانو ته. اوس یې پته نه لګېږي چې په کومو حالاتو کې به یې کور ته بوځي. ماشومان خبر دي؟ ماشومان یې نه دي خبر. نه دي خبر؟ نه. بس الله پاک دې وکړي چې جوړي له خیر. امین امین. نور څه ویل لري؟ بس هېڅ ویل نه لرو، دغه ویل دي بس الله دې تباه او برباد کړي. داسې ظلم یې کړی دی. اسمان ته جګ سي پاکستان او بیرته کته راخوسي شي. امین. والله بس دغسې الله دې نور. ته ګوره دا د هر چا چا زوی دی، چا ورور دی، چا تره زوی، بس پته یې نه لګېږي له اوسه. نو ټول په منتظر ولاړ دي ورته. بس الله پاک دې ستاسو ورور جوړ کړي انشاءالله. مننه. سلامت اوسئ. راځه مېرمنې. السلام علیکم. شکر د تاسو خیر. شفیق الله نوم مې دی. څنګه راغلی ورور؟ او داسې راغلی م وروره چې زما ورور دلته راوستی دی، هغه څه عمل هم نه لرل یا غم نه لر، چېرته بیا وخت مخکې چېرته سیکپ خوړلی و، پوه شوې، نو عملي نه و. نو هغه دلته په زوره مثلا راوستی او دلته بند کړی و. موږ د یو میاشت نه هغې پسې ګرځو، غریب پسې خو څوک پرېږدي نه. نو اوس دا مشکل شوی دی، اوس څه پته هم نه لګي چا ژوندی دی مړ دی چیرته دی. خو زموږ دا خواهش دی وروره چې یو انسان تاسو په زوره دلته راوړی، نو ولې راوړی، د دې علت څه دی چې راوړی؟ نو هغه چې دی زما ورور راوړی دی، هغه 4 ماشومان دی، غریب څه عمل هم نه کول، پوه شوې. هغه چې دی خپل کار ته تلل، کار نه چې دی کور ته راتلل. نو هغه راوستی دی دلته، اوس هغه چې دی نه مړ پته دی او نه ژوندی پته دی. څونه وخت راغلی؟ دا تقریبا 25 ورځې کېږي چې هغه راوستی دی دلته. خپله څه وخت راغلی خبر؟ زه خو شپې خبر شوم، زه سهار نه راغلی م دلته چې دی ګرځم ورپسې چې دی سهار وختي نه. کور هم چېرې پته کور خو هغه کوټې سنګي کې دی زموږ. او زه په خپله په راتلو کې ما ټکر کړی دی. دا وګوره خپې مې والې دی په موټر سایکل باندې، پوه شوې. دا اوس ټکر وکړو په لاره باندې مونږ. حتما ډېر به خوږ شوی یم، زوبل شوی یم پوره. دا خپې مې چې دی که نه زوبل شوی دی. نو اوس چې دی مونږ د خواهش دا لرو چې وروره کم سے کم مونږ ته خو داسې معلومات ورکړي چې زموږ ورور ژوندی دی مړ دی څنګه دی. هغه به راوستی خو تاسو دی په زور، هغه غریب خو نه مونږ راوستی دی دلته. یو عملي چې خو هغه کور والې تنګي، مونږ چې دی د 25 ورځو نه چې دی هغې پسې سپي په شانتې ګرځو، پوه شوې. کله یو ادارې ته کله بل ادارې ته، دا د عریضې کو لګیا یو، پوه شوې، خو څه هغه نه کوي، پیشرفت نه کېږي. مسؤلیت موږ دننه لاړو، کار درګاه ده روان ده، زخمیانې وړي دي شفخانو ته. دوی ولې اوس هغه درګاه د پلټنې کېس نه راوباسي. نو انشاءالله دوی هغه خپل لیست بیا دوی ټول تاسو سره شریکوي انشاءالله. او خبره دا ده بل امارت ته تصمیم لري چې کوم ځوانان چې په دې مرض اغوښته وو، صحیح ده، بعض ځوانان داسې دي چې موږ تاسو ته معلوم نه وو مګر همدا مرض یو. بېشک دوی تصمیم داسې نه و چې دوی به راوځي داسې حالت ته به او ورسي. بېشک تصمیم دا و چې دوی راسي یو نوی ژوند ولري، جوړ شي، د خیره خپل کور ته لاړ شي، خوشحاله ژوند ولري که نه. بېشک داسې یو تصمیم نه و چې دوی مثلا داسې خو بس دښمن ډېر یې جوړ کړ. او د ګوره ډېر هغه شو که نه. بس الله دې خیر کړي، انشاءالله ستاسو ورور دې خوشحالي غږ واورئ چې جوړ. امین امین. سلامت اوسئ. لاس دې راکړه، لاس دې. ژوندی اوسئ. ته څنګه یې وروره؟ ښه یې. ته څنګه راغلی یې؟ زه راغلم بس شپې بم څه تیارې بم واچو راغلم، پوښتنې ته راغلم څه بم څه. تاسو څوک څه دي دلته؟ ملګري مې سته ده خو کسان رانه ورک دي. ښه، هېڅ معلوم نه دي څه؟ نه پوښتنه نشته ده. که دې کم کې ته بلد وې؟ نه موږ خو دا 8 میاشتې له پاکستان نه راغلي. ښه، اوس راغلی یاستئ؟ ښه، تاسو پاکستان کې ژوند کوو؟ هو. راویلېږلي نو؟ بس راغلو، غم ته راغلو، ظلم طاقت نه کاوه. چې راسو دلته دا څه کومک یا څه شی، بس راغلو ټوله دنیا دې ته راغلي ته بس اماده استئ څه خدمت. هو. زه الله پاک دې خیر درکړي. امین امین. خدای. وعلیکم السلام.
ستړی مې کاکا خیر څنګه ساتي ښه دی نوم دې څه دی محب الله محب الله ته څنګه راغلی دلته دلته مې ورور بستر کړی راغلی معلومات یې چې مړ دی نه رښتیا نشته څنګه چل شوی ښه څومره وخت بستر کړی دی تقریبا یو 2-3 میاشتې به کېږي 3 میاشتې ښه او تازه متواده م کړی 3 میاشتې مخکې واده ورته کړی ښه اوس واده کړی و هو په دې عمل باندې دولت راوست تاسو خپله راوست دا خپله م راوسته خپله خانوادګي م راوسته ښه راوستم چې ښه شي سیاحت پیدا کړي دولت څه چاپ شي وګوري اوس دلته دننه موږ تللي وو ښه وروره هلته درګرد کار کوي چې کار کوي یعنې دا مړي راباسي دوی دا بې ناموس پاس نه ګوري نه پوهېږي چې دې کې کوم سلا شته چا سره چې ته به هم خطا کوې ها بېوزله کسان دي ټول خبرې انواله باید مې چا ته څنګه بمبار کړې هغه پوډري انواله سب ته ناست ډوډۍ وخوري پوډري عملي سړی دی که نه ښه شوی دی چې نه یې چې یو سره سلا نشته نه پیکار نه راکېږ ته څنګه به هم خطا کوې و پاکستانه و بې ناموسه سل کاله موږ پاکستان خزابوري اوس هم خراب سل کاله زموږ د ریښې دښمن دی راځئ مردي وکړئ ټول ملا وترو پسې حمله وکړو چې موږ ته پاتې نور چورې کوم دغسې پسې وارې شو هر ورځ به موږ مړه کېږو هر ورځ مړه کېږو دا څه پیدا کړي ته ما دلته چا سره سلا ده چې بم خطا کوې ته څنګه ته دوربین ته ناست ته چې بم خطا کوې د هغې تیاره دلته راولې ته سهار دقیق تا ته معلومات شته بې ناموسه ته ملکي وژنې ملت دې مجیږ شو پسې حمله به وکړو واخلې پخواني رژیم تازه کړي جنګ واخلې لور واخلې ته یا الله اکبر منډه کړې پرې غیرن چې څه وخت سره ملاتړ څه وخت پرې جنګ کوې نو او دا ټول مریضان بې ګناه کسان بس نو خدای دې ټول د جنت وایي امین بس دوستانو یعنې ویل او خبرې کول داسې حالت کې واقعا سخت دا کسان چې ټول تاسو وینئ دوی منتظره دي خپل دوستان خپل فامیل خپل ورونه چې کوم حالت کې دي څوک خبر نه دي چې دوی په کوم حالت کې دي او دا ټول هغه کسانو چې مریضانو خو دوی ظالمانو دلته رحم ونه کوو یعنی هر ورځ دغسې حالت به مګر راځي آمین اگر غیرت آمد دارن یا الله الله اکبر اگر غیرت داری ملت افغانستان ما یک قدم که نفوذ ما را به خانه شهید داد بیروت مای مبارک خداوند جنت ها را تمام شهیدایی که هست خداوند جنت ها نصیب بسازد و همه قسم که میدنن باید همه قسم بدنن آیا غیرت نداریم یا مثل جنجال فلسطین ما راسته کنید با سنگ پلغمان ما حال کفر می جنگد ما غیرت نداریم غیرت داریم اتفاق نداریم اما که با دست الله اکبر میگید از خودت دیگه کرد از من دوتا برادرم از تهنت معلومات نیست خودم رفتن که بیجا برو بعد میانه چفاقانه میرم میگردم اگر نبود بعد چفاقانه پل ترخی میرم حالیت معلومات حالیت معلومات نمیدن داخل میمانن نمیمانن که مریض ما رو ببینیم نمیمانن که بعد تخمیر رو ببینیم نمیمانن که مرده رو ببینیم وقتی که مردم خودم ما که به حالت هستی که پاکستان چیکاریم این برادرای اولاد داشتن فامیل عروسی کرده بودن یک تا مجرد بود یک تا زندار بود چند اولاد داره باز فعلا اولاد ندارن فامیلایش خبر هست فامیلایش خبر نداره پدر مادرم فعلا خبر نداره برای خبر بگی ما تا 2 بجه شب به ما خبر دادن که شفاخانه بمبار شدم بری چقدر خبر بگیری بعد تا 4 بجه بعد دوباره زنگ اومد که بری خبر بگیری کافتی نده ما گفتم بریم دقیق خبر بگیریم دیدن در تلمیدین برای تا که ما در تلمیدین دیدیم که بری خبر بگیری الان آمدیم تا که که گپ نیست یکی میگه بره بعد شفاخانه بره یکی میگه فعلا مریضایتون معلوم نیست حالا ما اون طرف من باور میگه که پل چرخی ما تا اینجا پیاده آمدیم خانه پل چرخی است نه خانه کوتاله اونجا پیش مریضا رفته بودم گفت اونجا بره اونجا رفته مید معلومات نه اونجا میتوانم بره بعد روز آینده 4 5 مید بیایه ما تا 4 5 مید ما چی را ببینیم بیا ان شاء الله که بخیر یادتون خوب باشه خداوند هر مریضایی که از خداوند شفا بده هر مردی که از خداوند اتفاق حال بتن هر مردمی که از خداوند اتفاق حال صالح بتیسونه آمین هر کی که دشمنی وطن ما خداوند نیست نابودشان کنه آمین اگه پاکستان است امریکا است اسرائیل است هر کس ما مردم بیگناه است جبر پشتی لغمانان میگن تو میرم 8 بجه 5 بجه 4 بجه من ساعت کنی تا کار میکنم میرم منان بخورم میرم ما چی کنم سلامت باشه همیان درد من دکان نرسیم میگه چرا دکان میگه من گفتم بیادن این تا حالت که بیا خدا میره من از خدا است کنیم دیگه چاره نداریم غیر از پروردگار بشک
چیزی که پروردگار میکنه ما کده نمیتونیم. میتونه که بالا یک تیل به طرف رای کنه فهمید یک غرقش کنه. الله پاک خودش میدونه کار. دعای ملت مظلوم میگیریش. در رمضان این همین شام که افطار میکنین کلتان به یک اتفاق یک دعا کنین به ضد حکومت ان شاء الله. خدا من همه کامیاب سازد. سلامت باش. هم دولت ما را هم ملت ما را خدا من کامیاب سازد. وقتی که این معتادای ما را جمع میکنن از خانه و دریاها و کوهها جمع میکنن بیانید تربیه میتن با حال سالی رئیس میگم به طرف خانه تان. وقتی که ظالم خدا نترس کی کار میکنه ولی بیچاره گناهی نیست. یک جمع میکنن خورد کلان تو میارن تا که بعد به خانه های خبرن جای خبرن پدرت مادرت خانواده وقتی که حالت میده غیر پروردگار دیگه چاره بگیم. خداوند موفق بده. ان شاء الله. با ما باشین استاد. کاکا څنګه یې؟ شکر دی الله رحمت. ته څنګه یې؟ جوړ یې؟ خیرات ده. څنګه دې خاورو کې ناست دي؟ والله دخلت مې زوی په دغه کې باندې و واده ورته بس هغه نو د مړي ژوندې پته نه لګېږي نو دغه لپاره انتظار ناست یم. څو وخت راغلی؟ یو صبحي راغلی یم. صبحي 5 بجې شاوخوا وي. سهار خو خبر سوی چې واده څه سوی ده؟ لکه ماخوستن خبر سوی یم ودې یو روژه وس ملګري وس ونرسېد شپې راونرسېد صبحي کې راورسېد. کورم چېرې؟ کور مې کته تانګي غارو کې ده. د زوی د مشر و کشر و نه تا کشرای زوی مې ده درم زوی مې ده. واده یې کړی و؟ نه ډېر ګران و. والله نو خامخا نو اولاد خو ګران دي. تاسو خپله راوستل تداوي لپاره؟ او خپله راوستل و خپله راغلی یم چې زه ځان تداوي کوم او زه جوړ سم. او څونه وخت سو دلته و؟ یاره څه کم 20 شپې به کېږي زه راوستل. نه څه کم 40 شپې 15 شپې دغه شاوخوا به راغلی. اوس رخصتېده نو څنګه؟ د پرونو ته راغلي چې موږ بوزو دوی یو ورځ کم موږ ته ویل چې دا نه پرېږدو هغه اوس سبا موږ سره پرونو رخصت نه کوي سبا راسي تاسو سره موږ دا لکو چې ورولې ده سره هغه نن دا په مرګ درکوي نو بس دا صحت له ظالمانو لاسه قسمت به همدا و او بس الله دې دوی شهادتونه قبول کړي مړه صبر اب سیلاب الله پاک ته کوي بس چې الله په تقدیر کې لیکلي یا برسیږي بېشکه جوړي صح الله پاک دې کار روانو دوی تصمیم لري به تاسو خپل لیس وغه شریک صحیح ده بس دعا وکړو الله نه خیر غواړو الله نه خیر غواړو بس دا امتحانات سړي ځن کې راځي دا امتحانات شروع دي واده ورته فوزو دا دنیا امتحانات سره ټول مخامخ ده اوس خدای پاک دې ظالمان بس تباہ کړي دا خبره پکې ټول بے ګناه کسان ټول ختم کړه الله تباہ کړي بس پروردگار تباہ کړي ته دا د جهنم د ور نه خلاصېدو ورځې د ظالمانو دا رحم کار وکړه. خدای دې د ظالمانو وای دې ته ورور جابران وای دې ته ورور جهنميان وای دا جهنميان دي دا خو به تیر سي د دوی د الله شهادت قبول کړي او ظالمانو دربندتم لري اخرت بس کې بس سلمانه د خدای اخرت بس کې د ورته زری پښتنه درنه کیږي. د بے وزله کسانو تاسو وینئ ته. او د بے وزله کسانو وینئ ته د زری پښتنه درنه کیږي. بس الله پاک دې دوی ته جزا ورکړي. امين او تاسو باندې ان شاء الله د خوشحالۍ زیری وشي. بس تاسو امين خدا پاک رحم وکړي بس صلات او صبر کو واده ورده. خدای مهربان. امين خیر وشي. خدای خیر وشي. دوستانو دلته چې کسان ویني تاسو د ټول منتظر دي. کوم وخت سړی خوشحالي لپاره چې ډیر منتظر یې څومره سخت دی خدا د غم انتظار ده نو تاسو وګورئ څه حالت به دې خلکو تیریږي او دعاګانې کوئ ان شاء الله چې زخمیان په خیر سره جوړ شي او د دې کاکا زوی هم په خیر سره جوړ او روغ وي. سلام سرور خیر روزانه جوړ شي. څنګه راغلی؟ والله دلته د موږ د امازوی د سپین بلاک کې و اوس پرې نادره کده او پسې ګرځو نو چې 2 بجې موږ ته ویلي وه 2 بجې به اول درته درکړو اوس ورته ولاړ یو. تر اوسه معلوم نه ده څنګه ده؟ تر اوسه معلومات لا نشته ده. نه ورور دې ماشومان لرو نه امازوی مې ده او ماشومان یې درلوده و واده یې کړی و زندار و. څومره وخت کېږي دلته و؟ دلته تقریبا داسې یو میاشت کېږي چې دلته و. او د یو میاشت خپله تاسو راوستی و؟ هو موږ خپله راوستی و ځکه کور کې لږ د اعصابو مشکل یې درلوده
او لږ عمل یې کوو په هغې خاطر هم دلته راوسته. اوس نو په تمه یې؟ اوس ورته په تمه چې څه کېږي. یو ورور یې د هغه دلته پیله نشته ده او عمه مې وله هغه به هم دلته چېرته وي او زه دلته ورسره ولاړ یم چې څه کېږي. 2 بجې مونږ ته ویلي چې 2 بجې معلومات درکوو. راځه انشاءالله چې ښه او خیر رسي. همین خیر رسي. ځوان په صفت داسې حمله یې شوې ده؟ هغه خو مې دا د امارات اسلامي ته چې بس دا د اختر شپې ورځې دي بیا د دې غشت یې واخلو او بیا د دې انتقام ته واخلو او بیا د سره مونږ ودرېږو بیا مونږ یې ملاتړ وکړو او بیا دا د ما غږ د چارواکو وزارت ته پورې ورسېږي بیا دا ټول ملت واوړي ځکه چې افغانان یاستو دلته ښځې دي کونډې شول یتیمان شول ډېر خلک در بدره شول. تصویر تاسو وګورئ دوستانو دې خوا راسه شاید تاسو وګورئ دا کسان ټول منتظره دي دلته هیڅ چاته څه معلوم نه دي چې چا زوی به څنګه وي یعنې واقعا د ژوند هغه سختترین حالت هغه بدترین حالت دغه حالت به په دوی تېرېږي اوس چې دوی به آیا ژوندي که هم زخمیان. بس الله پاک د شهیدانو شهادت قبول کړي او زخمیانو ته د الله پاک شفا ورکړي.